عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وجاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله فقال یا رسول الله یا رسول الله ای الناس احب الى الله په خلقو کې او په انسانانو کې د ټولو نه غوره انسان الله رب العالمین ته کم یو دی و ای الاعمال احب الى الله او په عملونو کې د ټولو نه غوره عمل الله رب العالمین ته کم یو دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صحابی ته وفرمایل چې احب الناس الى الله انفعهم للناس د ټولو نه غوره انسان الله رب العالمین ته هغه انسان دی چې نورو خلکو له ډېره زیاته فایده ورکوي نورو خلکو ته فایده رسوي نورو خلکو ته فایده رسوي د هغې مالی فایده ورسره رسوي بدني فایده هغې ته رسوي دا سړی الله رب العالمین ته ډېر غوره دی او احب الاعمال الى الله عز وجل الله رب العالمین ته په عملونو کې د ټولو نه غوره عمل څه شی دی نبی صلی الله علیه وسلم سرور یدخله علی مسلمین یو مؤمن بنده په بل مسلمان باندې خوشحالي راولي دا عمل الله رب العالمین ته ډېر غوره دی یو بل مسلمان خوشحاله کول او بیا د دې خوشحالۍ تفصیل نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې داسې کړی دی چې او یکشف عنه کربة دا مؤمن بنده د بل مسلمان نه مصیبت لري کی په یو مؤمن بنده باندې مصیبت راغلی دی او ته ورپاڅېدې د هغه نه دا مصیبت لرې کړو او یقضي عنه دینا یا د هغه نه ته قرض ادا کړي یو مؤمن بنده باندې قرض دی قرضداری شوی دی او ته ورپاڅېدې او هغه ته ویل چې دا ستا قرض به زه ادا کړم او تطرد عنه جوعا او یا ته د هغه نه لوږه لرې کړي یو مسلمان وږی شوی دی او ته هغه له د طعام د خوراک او د څښاک بندوبست وکړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولان امشي مع اخي لي في حاجة نبی صلی الله علیه وسلم چې زه د یو مسلمان ورور سره په یو حاجت کې روان شم احب الی دا ماته غوره ده من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا چې زه په دې جومات کې یوه میاشت اعتکاف وکړم جومات نه مراد مسجد نبوي دی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د یو مسلمان بنده سره د هغه په حاجت کې روان شم دا ماته غوره ده د دې نه چې زه په مسجد نبوي کې اعتکاف یوه میاشت اعتکاف وکړم او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن کف غضبه څوک چې خپله غصه بنده کړي نو ستره الله عورته الله رب العالمین به د ده عورت چې دي د هغې باندې پرده راواړتی الله به په ده باندې پرده راواړتی ومن کظم غیظه او رسول الله صلی الله څوک چې خپله غصه کنټرول کړي ولو شاء یمزیه امزاه که دا سړی وغواړي دا خپله غصه نافظ کولی هم شي لاس هم بر دی خو بیا یې خپله غصه کنټرول کړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملأ الله قلبه رجاء یوم القیامه د دې مؤمن بنده د زړه به د قیامت په ورځ الله د امیدونو نه ډک کړي د ده د زړه ته به امیدونه د جنت الله رب العالمین ورواړتی او د ده د زړه نه به یره او خوف ختم کړي الله رب العالمین او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن مشأ مع اخیه فی حاجة څوک چې د یو ورور مسلمان سره د هغه په حاجت کې روان شو حتی تتحیأ له تر دې پورې چې دا حاجت د ده پوره کړي نو اثبت الله قدمه یوم تزول الاقدام الله رب العالمین به د ده دا قدمونه مضبوط کړي په فل صراط باندې په هغه ورځ باندې چې ښویږي به قدمونه او په دې حدیث کې اخره جمله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان سوء الخلق ناکار اخلاق چې دي یفسد العمل دا اعمال داسې بربادی او فاسدی کما یفسد الخل العسل لکه څنګه چې سرکې په وجه باندې شات خرابېږي شاتو ته ته سرکه ور واړته او د هغې ذایقه او خوند خرابېږي دقه شان ناکار اخلاق چې دي دا د انسان اعمال بربادی نو دې حدیث کې غوره سړی مرالی چې غوره سړی هغه دی چې هغه نورو خلکو ته فایده رسوي او غوره عمل هغه دی چې ته په یو مسلمان باندې خوشحالي راولي او د خوشحالۍ طریقه دا ده چې ته د هغه نه مصیبت لرې کړي یا د هغه نه قرض ادا کړي یا د هغه لوږه ختمه کړي یا د هغه په حاجت پسې روان شي او حاجت ورله پوره کړي دا د ټولو نه بهترین او دا د ټولو نه غوره عمل